د استاد یاسر په اړه نور معلومات ترلاسه سول. استاد یاسر څنګه ژوندی پاتې سوی؟ نوموړی چا او ولې ژوندی ساتلی؟ هغه اوس چیرې دی؟ د هغه زوی یې په اړه څه ویلي؟ که غواړئ یادې پوښتنې مو ځواب سي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان لخوا د استاد یاسر د نیولو 14 کاله پوره سول. د طالبانو د یوه مشهور مشر او مطبوعاتي څیرې استاد یاسر زوی عمار یاسر وایي چې د پاکستان له لوري یې د پلار د بندي کېدو 14 کاله پوره سول. نوموړي د تیرې میاشتې د هغه پیل کړي انلاین کمپاین د پایلو په اړه څه نه دي ویلي چې د پلار د خوشي کېدو لپاره یې په ټولنیزو رسنیو کې پیل کړی او د طالبانو له مشرانو څخه یې په دې اړه د هڅو غوښتنه کړې وه. عمار یاسر چې د طالبانو د قطر دفتر غړی دی، تیره میاشت یې ویلي و چې د دوبۍ استخباراتو یې د پلار د ژوند او پاکستان کې د بندیتوب معلومات ورکړي. د هغه په وینا دغه معلومات یې د طالبانو د حاکمي ادارې چارواکو سره شریک کړي او اوس د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ترې غواړي چې د پلار د موندنې او خلاصون لپاره یې اقدام وکړي. استاد یاسر چې په امریکا او کابل پوهنتون کې د داود خان د واکمنۍ پر مهال زده کړې کړي وې، د پخواني شوروي د یرغل پر مهال د جمعیت اسلامي تنظیم مخکش غړی او د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د اسلامي اتحاد د تنظیم مرستیال و. هغه د صبغت الله مجددي په مشرۍ د جهادي تنظیمونو د حکومت د فواید عامې وزیر هم پاتې سوی و، خو د تنظیمي جګړو له پیلېدو سره یې بېطرفي غوره او د تنظیمونو په منتقد بدل سوی و. نوموړي د طالبانو د تیر رژیم ملاتړ کاوه او له سقوط وروسته یې د فرهنګي کمیسیون مشري کوله. یاسر یو ځل په 2015 میلادي کال کې پاکستاني ځواکونو له پېښور څخه ونیوه او امریکایانو ته یې وسپاره، خو په 2000 میلادي کال کې له یوه ایټالوي بندي سره تبادله او په 2008 میلادي کال کې بیا پاکستاني ځواکونو له پېښوره ونیوه. ویل کیږي چې طالبان او د نوموړي کورنۍ له 2010 راهیسې له هغه سره اړیکې نه لري او ورته ویل سوي و چې یاسر د پاکستان په یوه زندان کې وژل سوی. استاد یاسر چې د طالبانو یو ډیر موثر تبلیغاتي مبلغ بلل کېده، د افغانستان په اړه د پاکستان سیاستونه په توندو ټکو نقدول او له سختو مخالفینو یې بلل کېده. د یاسر د ژوند په اړه تازه خبرونو ته د طالبانو چارواکو کوم غبرګون نه دی ښودلی. طالب چارواکو او ویاندویانو د استاد یاسر په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.